بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم بعد. ډیرو قدرمنو مشرانو، ځوانانو، د ژوندون تلویزیون قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د باچا خان شپږ تلین د پښتنو په زړونو کې، د پښتون په خاوره کې، د افغان ملت په دماغ او زړه کې د نه تاوتریخوالي، د عدم تشدد د مبارزې د یو سرلاري، د یو رهبر د مړینې څخه را په دې خوا د دې مبارزې د پالنې او د دې مبارزې د ژوندي ساتنې شپږ تلین هغه لمانځل کیږي. عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی دا یوه سخته مبارزه ده. په دې مبارزه کې ګڼې داسې ځانګړنې موجودې دي چې ډېر ستر جګړه ماران، زورواکان، هغوی ورته سر نشي ښکته کولی. له دې امله د نه تاوتریخوالي یا عدم تشدد د مبارزې پر ځای ځي تاوتریخوالي ته، ځي زورواکۍ ته، جګړې ته، انسان وژنې ته. یو مهم ارزښت پکې دا دی چې په عدم تشدد کې قرباني مشر ورکوي، رهبر یې ورکوي. هغه به بندیخانه تیروي، هغه به د ولس منځ ته ځي، هغه به د ولس په منځ کې اوسیږي، د ولس له خوا نه به کرکه، نفرت او د ولس په منځ کې د منافقینو د جګړې په وړاندې به دی سپر کیږي. مارټن لوتر کینګ، نیلسن منډیلا، ګاندیجي او دارنګه باچا خان، دا خلک و چې د ولس په منځ کې اوسېدل، د ولس ټول غربت، فقر، هغه یې په ځان کې، په خپله جامه کې، په خپل شعور کې هغه راونغاړه او د هغه په وړاندې مبارزه وکړه. تاسې اوس جګړه مارانو نومونه وګورئ، هغسې په ځانګړې توګه د افغانستان په د تېرو 3 لسیزو کې دوی اوسېدلي دي. هغوی د جګړې د لیک وشاته د غریبو، د نادارو، د ناپوهو جګړه مارانو د مورچلو تر شا په ښکلو ماڼیو کې، په ښکلو کوټو کې ناست فرمانونه صادروي او جګړه په مخ بیایي. تاسې د موږ خپل جګړه ماران وګورئ څومره پړسېدلي، د دوی کورونه، د دوی درګاه برګاه، د دوی د اولادونو پرمختګونه، د دوی د اولادونو هوساینې او بساینې څومره په توپیر کې دي. یو هم په جګړه کې ونه وژل سي، ځکه کله هم په جګړې په لیکه کې نه ده پاتې شوی. مګر همدغو رهبرانو چې ما یې مخکې نومونه واخیستل، د نه تاوتریخوالي کلونه لسیزې بندیخانې تېرې کړي او دارنګه ووژل شول. مارټن لوتر کینګ، ګاندیجي، هغه وژل کیږي. منډیلا او باچا خان 3 لسیزې بندیخانې تېروي، تکلیف تېروي. دویم ډېر مهم ارزښت هغه داسې په نه تاوتریخوالي کې هغه د پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې تر ټولو ستر جهاد ترسره کیږي، هغه د نفس سره جهاد، هغه د هوس سره جهاد. په جګړه کې خلک د خپلو نفسیاتو او د خپلو حواسو تر تاثیر لاندې معاملو ته کېوځي. د موږ مجاهدینو د خلقیانو سره په معامله کې کېوتل، د موږ مجاهدینو د پخواني شوروي سره په معامله کې کېوتل، د موږ مجاهدینو د شورویانو سره په مغه جګړه کې چې دوی ورسره په جګړه کې قراردادونه یې درلودل. مګر په نه تاوتریخوالي کې ته د نفس او د هوس ټول خواهشات هغه تر پښو لاندې کوي او مبارزه کوي. دریم ډېر مهم ارزښت هغه داسې په عدم تشدد کې پښیماني نشته، ته نه پښیمانه کېږي. د موږ مجاهدین اکثره پښیمانه دي په همدې باندې چې دوی جهاد وکړه مګر هم قیادت یې نه درلوده، دوی جهاد وکړه مدیریت یې نه درلوده، دوی جهاد وکړه مګر هم اسلامي حکومت او دارنګه د اسلامي ارزښتونو د ساتنې څخه ساتنه ونه کړه. دوی خلک ووژل، بېګناه خلک ترې نه ووژل شول. د دوی خپل شهیدانو، کونډې رنډې یتیمان هغه یې ونه شوی ساتلی. مګر هم په عدم تشدد کې، په نه تاوتریخوالي کې دې پښیمانۍ ته تاسې زمینه نه لرئ، تاسې ورته لاره نه جوړوئ، تاسې بریالي په مخ ځئ. څلورم ډېر مهم ارزښت داسې په عدم تشدد کې د انسانیت او محبت پیغام پروت ده. په جګړه کې توروالی، کرکه، نفرت او وژنه پرته ده. په جګړه کې ته مقابل انسان له منځه وړي، په عدم تشدد کې ته مقابل انسان ته احترام کوي. په جګړه کې ته د مقابل انسان ټول ارزښتونه تر پښو لاندې کوي، په عدم تشدد کې ته د مقابل انسان ټول ارزښتونو ته قدر په سترګه ګوري او د همدغه دوه اړخیزه احترام او قدر له وجې نه ته خپلې مبارزې ته ژمن پاتې کېږي او ادامه ورکوي. یو بل ډېر مهم ارزښت چې عدم تشدد لري او هغه جګړه مار، زورواکی، هغه یې نشي کولی چې عملي کړي، هغه رښتینولي ده، صداقت ده. منافق سړی عدم تشدد مبارزه نشي کولی. باچا خان د پښتنو په اوسنیو مشرانو کې او دارنګه د پښتون په تاریخ کې تر ټولو صادق انسان پاتې شوی.
ټول ارزښتونو ته صادق پاتې شوی. هغه د ملي یووالي تر نامه لاندې د افغان د وجود د یووالي تر نامه لاندې په مړینه باندې موږ ته دا پیغام راکوي چې افغانان یو دي. هغه په خپل ټاټوبي کې، په خپل وطن کې، په خپل هغه خاوره کې چې دی پیدا شوی ده، د خپله مقبره راخلي، په مړینه باندې حکم او وصیت کوي چې ما به په آزاد خپلواک افغانستان کې په هغه خاوره کې ښخوي چې زه وکولی شم، د ما بچیان وکولی شي، د ما راتلونکي ځوانان وکولی شي دعوه وکړي چې کوزه مقبوضه پښتونخوا د لوی افغانستان برخه ده. هغه په همدې مبارزه باندې مړ کېږي او د همدې مبارزې د خپلې مړینې څخه وروسته هم دا پیغام موږ ته راکوي. دا د هغه د رښتینولۍ او د صداقت خبره ده. مګر په جګړه کې پیغمبر علیه السلام حدیث هم د الحرب خده، جګړه چې ده چالاکي ده، جګړه چې ده فریب ده. ته به د نه صداقت څخه کار اخلي په جګړه کې. ته به د خپل دښمن د پښو غورځولو لپاره د داسې تکتیکونو او تخنیکونو څخه کار اخلي چې په هغه کې به تا دوه د تا د عمل او د خبرې د وینا ترمنځ تفاوت هغه تر سترګو کېږي. مخکې استاد هم ورته اشاره وکړله چې دومره ستر ارزښتونو ته ژمن باچا خان ولې ونه شوی کولی چې پښتانه یا په لویه کې افغان ملت هغه وژغوري. ګڼ علتونه دي. یو ستر علت یې د پوهې د کچې ټیټوالی یا ناپوهي ده. یو بل ستر علت یې په دې سیمه کې په ځانګړې توګه د افغان ملت په سر باندې د هغو منافقو یا د هغو مضرو احتیاطکارو شتون ده چې تل د پردیو د پالنې لپاره، د پردیو زورواکو د ساتنې لپاره، د پردیو موخو لپاره په افغان کور کې، په افغان ټاټوبي کې مبارزه کړې ده. تاسې وګورئ د موږ حکومتونه تل د ولس څخه لرې پاتې شوي. د موږ حکومتونه تل د ولس په سرنوشت باندې د لوبغاړي پاتې شوي. د موږ حکومتونه تل د سیمې استخباراتي او د نړۍ د استخباراتي شبکو لاسپوڅي پاتې شوي، ګوډاګي پاتې شوي. خپلواک حکومت موږ نه لاره. د باچا خان د مبارزې په لسیزو کې هم موږ خپلواک حکومت له بده مرغه نه درلوده چې هغوی په رښتینه باندې د افغانستان د افغان ملت د یووالي، د افغانستان د ملي ارضي تمامیت او ملي حاکمیت لپاره ژمن وو او د هغه څخه ساتنه کړي. بل ډېر مهم علت دا چې موږ باوري یو په جګړه باندې له بده مرغه. موږ خپل ماشوم ته په ځانګړې توګه پښتون ماشوم ته په ماشوموالي کې ښکنځله، څپېړه او ګڼې نورې د کرکې او د جګړې لارښوونې کوي. په مخه باندې راروزي. موږ د محبت، موږ د مینې، موږ د رښتینولۍ او صداقت درس په کور کې نه لرو، په خپله ټولنه کې نه لرو. د دغه فکر نشتون، د دغسې یو پاک زړه نشتون په پښتون کې په ځانګړې توګه او په لویه کې په افغان ملت کې باچا خان یې بالاخره ارماني له دنیا نه بود. دوی نه شوی کولی په لویه کې د افغان ملت د ساتنې او د دې مبارزې د بریالیتوب لپاره زمینه برابره کړي. بل داسې کله چې موږ رهبر یادوو، رهبر په ملاتړ باندې، د ولس په ملاتړ باندې رامنځته کېږي. که چېرته د رهبرانو څخه ولسي ملاتړ له منځه لاړ شي، رهبر خپل هویت او خپل حیثیت هغه له لاسه ورکوي. باچا خان په دې سیمه کې او دارنګه په لویه کې په هغه وخت کې د هند په بحر صغیر په نامه باندې به یادېدله. په هند کې، په لویه وچه د هند کې ډېر پلویان درلودل، ډېر خواخوږي درلودل، مګر خپل ولس ترې نه بېګانه و، خپل کور کلی ترې نه بېګانه و. د ده په وړاندې توطیې جوړېدلې، منافقتونه کېدل، پرې نه ښودلی شول، دا ولس پرې نه ښودلی شوی. کومه مینه چې په دې ولس کې موجوده وه، هغه مینه د باچا خان تر سیوري لاندې، د هغه د وجود لاندې، د هغه د رڼایي او د هغه د نظریې لاندې هغه راټوله شي او بالاخره د یو پرمختللي، هوسا، بسیا، لوی او خپلواک افغانستان ارمان پوره شي. د همدې ارمان د نه پوره کېدو لپاره دښمن په هغه وخت کې هم لاس په کار و او اوس هم له بده مرغه لاس په کار ده او ډېر بریالی لاس په کار ده. موږ د اسلام تر نامه لاندې یو ډېره اوږده جګړه په مخکې درلودله، اوس یې هم لرو. له بده مرغه کم اسلام چې موږ یادوو، ډېر کم خلک، ډېر کم افغانان هغه د اسلام په اصلي معناو باندې، د قرآن په تفسیر او ترجمه باندې، د حدیثو په راټولولو باندې پوهېږي. ما خپله مدرسه ویلې ده. په مدرسه کې چې چا هم کتابونه لوستي، دین یې لوستی، د موږ دیني کتابونه ټول په دري ژبه دي. شمع، قدري، هدایه، دا ټول په دري باندې دي. اوس ملګرو پښتو کړي دي. دا بخاري شریف، داود او ترمذي شریف، دا احادیث خو تر اوسه پورې لا پښتو شوي مکمل نه دي. دا صحیح سنن.
تفسیر موږ په دې وروستیو کې عبدالعزیز تفاسیر درلوده چې لومړنی پښتو تفسیر و یو څه مې ژباړه تفهیم القرآن هم وژباړه نو په موږ کې د اسلامي شعور نه موجودتیا د اسلامي پوهې نه موجودتیا په لوی لاس باندې د موږ نه د اسلام په نامه باندې یوازې جګړه مار جوړ کړی یوازې جنګیالی رانه جوړ کړی د اسلام هغه ستر ارزښت او د اسلام هغه ستر پیغام چې په اسلام کې پروت ده په قرآن کې پروت ده هغه باندې نه موږ سر ګرځولی نه ځان پرې باندې پوه کړی او نه د هغه د تبلیغ لپاره زمینه برابر کړې باچا خان یوازینی پښتون مشر و چې مفسر و د قرآن تفسیر یې کوه هغه ځوانانو چې کتابونه لوستي هغه ځوانانو چې د مطالعې سره شوق ده د باچا خان زما ژوند او جد و جهد کتاب یې نه لوستی ما ته نه ښکاري د هغه علم دې پوره زما ژوند او جد و جهد کتاب که تاسې ولولئ په هغه کې د باچا خان د مبارزې او د عدم تشدد هغه اوږد یون سفر هغه پکې په ډېرو روښانو پښتو ټکو باندې لیکل شوی دی د قرآن مفسر و دی په حدیثو پوهېده کله یې هم د تهجد لمونځ نه ده قضا کړی ما ته نه ښکاري چې دا د موږ جهادي ټیکهداران دوی د تهجد څه کوي چې دا 15 وخته لمونځ په وخت باندې کړی خپله به یې تفسیر کاو مفسر و د حسن ندوي تر نامه لاندې یو ستر مفسر او یو ستر سیاسي مورخ د هغه سره ناسته ولاړه پاتې شوې د هغه سره په ارتباط کې و هر چیرته چې بندیخانه ملتان کې بندیخانې تیره کړې په ډیلي کې تیره کړې په لاهور کې تیره کړې ده په د رئیس اسماعیل خان کې تیره کړې په کوواټ او بنو کې بندي شوی په هره بندیخانه کې د تفسیر دوره جوړوله د بالته د قرآن شریف تفسیر کاوه مګر نن هماغه پښتون مشر هماغه مسلمان مشر په مختلفو نومونو باندې د پښتون ضدو افغان ضدو لخوا بدنامیږي بد نومونه ورته اخیستل کېږي تر څو موږ ځوانان د هغه د پیغام څخه لرې وساتي تر څو موږ ځوانان په مغه نشه کې چې د موږ پلرونه د موږ نیکونه پاتې شوي چې پردی جګړه وکړه نیابتي جګړه وکړه افغان خاوره په وینو ولړه افغان ووژنه د بل چا په ګټې لپاره په هغه باندې موږ په ژوندي وساتي د باچا خان د ژوند یاد او د باچا خان د پیغام یاد دوه ډېر مهم ارزښتونه لري چې باید ځوانان له ځان سره ولري اول داسې لروبر یو افغان ده لوی افغانستان خوب نه ده ارمان نه ده دا هدف ته دا به ترلاسه کوو دویم داسې اسلام دین دا د موږ ارزښت ده د موږ څخه هېڅوک ښه ساتنه نشي کولی په دې به ځان پوه یو او دا به خلکو ته رسوو د دوو ارزښتونو څخه پرته د باچا خان د عدم تشدد ټوله فلسفه ناکامیږي ټول مبارزه یې د ناکامۍ سره مخامخ کېږي او دغه کار په آګاهانه او غیر آګاهانه توګه باندې افغان دښمنه او د افغانانو په منځ کې منافقین هغه یې ترسره کوي په همدې هیله چې لوی افغانستان ژر تر ژره په خپل ژوند کې وګورو او په همدې هیله چې د باچا خان غوندې ستر رهبر یو ځلې بیا را ژوندی شي